د ورو سوال کړی دی چې آیا د جمعې په شپه باندې د کوروالي کول څه فضیلت خاص شتي چې سړی د جمعې په شپه د ښځې سره کوروالی کوي؟ الجواب، څومره نصوص چې دي د قرآن او د حدیث په هغې کې دې څه خبره نشته چې د جمعې په شپه باندې د ښځې سره کوروالی د زیات فضیلت لري، الا دا بعض علماء ورته مستحب ویلي. ولې؟ وی حدیث کې دا راځي، د علماء سوچ هم ګوره ډېر جووري. په صحیح بخاري سه مسلم کې د حدیث ته من اغتسل یوم الجمعه غسل الجنابه، چا چې د جمعې په ورځ کوم غسل وکړو؟ د جنابت غسل وکړو. نو کله چې ته د جمعې په شپه کوروالی وکړې نو ته خو د جنابت په حالات کې شوې، نو څه به کې؟ غسل به کې. هلته حدیث کې غسل جنابه راغلی، نو غسل به کې. دویمه ده چې منزله به ځې نو زړه به دې مطمئني، شهواتو طرف ته به دې سوچ نه وي. درېیمه ده په لاره روانې خلک د جمعې منزله روان دي، زنانه پکې هم رواني، نو ته به کې زنانو ته نه ګورې، نه به دې د هغوی طرف ته پام شي. دقه شان بل پکې دا وي ستا د لاسه هغه زنانه هم ولامبل، ستا د لاسه ښځې هم ولامبل. نو دا بعض فواید یې را جمع کړي وي. د دې د لاسه د جمعې په شپه باندې غسل کول، کوروالی کول دا غوره دي. خو دې باره کې د صریح حدیث پکې نشته واضحه، چې کې دی خو د علماء خپل یو کوشش کړی دی. والله اعلم.